د پوره پاکستان خرچه ټوټل 10 بلیونه ډالر ده، مګر دغه کس سره 10 بلیونه نه بلکې 202.1 بلیونه ډالر دي. اول به خلک د اخیستلو لپاره د کور څخه د باندې وتل، مګر دغه کس له وجې اوس خلک په کور کې آنلاین اخیستل او خرڅول دواړه کوي او اخیستل شوی چیز هم کور ته ورته راوړل کیږي. دا ټول د دغه کس له وجې او د دغه کس نوم دی جیف بیزوز. یو ځل بیا ښه راغلاست. راځئ د جیف بیزوز د ژوند په اړه معلومات ترلاسه کوو. د ویډیو سره اخره پورې در سره وګورئ. شاید تاسو د جیف بیزوز په داسې راز باندې خبر شئ چې تر اوسه پورې نه وئ پرې خبر شوي. د جیف بیزوز پوره نوم دی جیفري پریسټن بیزوز او د هغه د ناز نوم دی جیف. دوستان اول خو به دغه خبره وکړو چې جیف ته دغه د ناز نوم د امریکا د پخواني باچا د ډونالډ ټرمپ لخوا ورکړل شوی دی. هغه د جنوري په 12 په 1964 کې د مکسیکو ښار په امریکا کې پیدا شوی دی او د جیف بیزوز عمر د 2024 د حساب څخه د 80 کالو دی. جیف د سکول شروع د ریور راکس الیمنټري سکول څخه پوره کړې ده. د هغه وروسته د جیف کورنۍ فلوریډا ته منتقل شوه او د هایر سکول درسونه یې هلته پوره کړي دي. جیف په کوچنیوالي کې په درس ویلو کې محنتي او بیداره و او د ټکنالوژي سره بیا ډېره جوړوله. جیف په کوچنیوالي کې خپل د ساتیري څیزونه کتل او خلاصول به یې چې دا څرنګه کار کوي او څرنګه جوړ شوي دي. جیف په کوچنیوالي کې یو ځانګړی سوچ کولو. کله چې هغه په هایر سکول کې ولو نو هغه په فلوریډا کې په ساینس ټریننګ کې برخه واخیستله او په هغه کې د سپینو زرو میډال وګټلو. مخته نور تعلیم جیف بیزوز د پریسټن یونیورسيټي څخه کړی دی او هلته د الکتریکل کمپیوټر ساینس ډیګري حاصله کړې ده. جیف بیزوز یو انټرپرینر، بزنسمین او انویسټر دی. جیف د ډیګري ترلاسه کولو وروسته په ویلي کې د کمپیوټر ساینس وظیفه کوله. د هغه وروسته جیف ته د انټل، ویب لیب او انډرسل کمپنیانو د وظیفې کولو دعوت ورکو، مګر جیف هغه ټوله پرونه شاته پرېښودل. یو څه وخت وروسته جیف پیټل کې برخه واخیستله. د هغه د لیاقت له وجې هغه ته د کمپنۍ د خلاصولو اجازه هم ورکړل شوله، مګر جیف د هغه وروسته په نورو ډیرو کمپنیانو کې کار کړی دی. نو د هغه وروسته جیف دا خیال وکړ چې هغه ولې د نورو لپاره کار کوي. نو هغه دا سوچ وکړ چې هغه ولې خپله کمپنۍ نه خلاصوي، هغه ولې خپل کاروبار نه خلاصوي. نو د دې لپاره جیف په ټول امریکا کې وګرځېدلو او دا سوچ یې وکړ چې ټول خلک د نیټ استعمال په ډیر تیزی سره کوي. کله چې دا وکتل نو سوچ یې وکړ چې ولې په همدغه فیلډ کې کار نه کوم. په 1994 کې جیف بیزوز یوه ډیره ښه وظیفه پرېښودله او د خپل کور په ګراج کې یې آنلاین کاروبار شروع کړ. په شروع کې هغه یوازې کتابونه خرڅول او د هغه د خپلې کمپنۍ نوم ګیټبرا کېښودلو، مګر د یو څه وخت وروسته هغه دغه نوم بدل کړ او انټلیست.com یې کېښودلو. د هغه وروسته جیف بیزوز بیا دومواري د هغه نوم بدل کړ او امیزون.com یې د هغه نوم کېښودلو. د 2 کالو کې امازون د 15 څخه زیاتو هیوادونو ته کتابونه استولي وو او د جیف د هرې هفتې ګټه لږ تر لږه $10,000 وله. نو د هغه وروسته جیف بیزوز سوچ وکړ چې ولې کاروبار نور هم نه غټوي. نو د دې لپاره یې نور څیزونه هم آنلاین خرڅول شروع کړل او ورو ورو امازون د دنیا تر ټولو لوی آنلاین شاپینګ سټور جوړ شو او په 2007 کې امازون دوهم اپ هم لانچ کړلو چې د هغه نوم یې آی بوک کینډل کېښودلو. د دغه اپلیکیشن څخه خلکو په اسانۍ سره کتابونه ډاونلوډ کولی شول، خو هغې هم پیسې غوښتلې. د دغه اپلیکیشن څخه د امازون نوره فایده هم زیاته شوله. د امازون د کامیابۍ وروسته جیف بیزوز بیا هیڅکله هم شاته نه دی کتلي او نن په امازون کې داسې چیز نشته دی چې هغه دې هلته نه خرڅیږي. مطلب د دنیا هر څه په امازون کې خرڅیږي. راځئ اوس د هغه د کورنۍ په اړه خبرې کوو. د هغه د پلار نوم میګیل دی او د مور نوم یې جیکلین دی. د جیف یوه خور او یو ورور هم شته دی چې د هغه نوم مارک او کریسټین دی او د هغه د ښځې نوم دی میګینزي او د جیف یو زوی او 3 لورانې دي او د جیف د هرې ورځې ګټه $265 میلیونه ده او د 2024 د حساب څخه د هغه د یوې میاشتې ګټه تقریبا د $10 میلیونه څخه زیاته ده. د جیف نیټورک د 2024 د حساب څخه $202.1 بلیونه لري. د جیف نیټورک هر کال پورته کیږي او د نړۍ 2م نمبر مالدار انسان دی. د جیف بیزوز تر ټولو ښه الیشانه کورونه، الیشانه موټران، الیشانه کښتۍ، الیشانه جیټ طیارې ورسره دي. مهمه خبره خو دغه ده چې جیف د امریکا په هر ښار کې یو کور لري. دوستانو دا زما نن ورځې ویډیو. کوم ویډیو خوښوي ویډیو لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ.